څه په حساس تارونو دلته محبت تړلی او مورجانې ستا په دعاګانو کې جنت تړلی وړې وړې خبرې کړي خارو غوندې غږیږي د شپې د نیمایي برخې بنډار څومره خوږه ده یوه ورځ به د ملا دا اعلان واوري چې وقار له دنیا دریو کې رخصتیږي. سلامونه او نیکې هیلې احترامات درنو لیدونکو په دې هیله چې ښه به یاست. د تیر په څیر یو ځل بیا ذاکر الله احساس د ماښام شور په ادبي خپرونه کې له تاسو سره یو ځای حاضر شوی دی. هیله مند یم چې روغ او جوړ به یاست. د تیر په څیر تسل وقار سره موږ یو ادبي ناسته مو کړې وه، بیا هم وغوښتل چې تسل وقار صاحب نه تازه او نوي شعرونه ریکارډ کړو. وقار صاحب تاسو ته سلامونه. مننه احساس صاحب. څه په حساس تارونو دلته محبت تړلی څه په حساس تارونو دلته محبت تړلی او مورجانې ستا په دعاګانو کې جنت تړلی. احساس صاحب په لومړي قدم کې خپل سلامونه، مینه، الفت او درنښت تا ته او د ماښام شور ادبي خپرونې ټولو درنو لیدونکو ته وړاندې کوم په دې تمه چې ټول به راته رک روغ او جوړ اوسېږئ. غزل شریکوم تاسو سره چې ډېر ښه به وي. خاموشه خاموشي ده او د شپې یوه بجه ده. خاموشه خاموشي ده او د شپې یوه بجه ده. بالښت لرم د زلفو د یار غېږه کې مې شپه ده او دا ستا د مینې زور زه شاعر کړی یم دلبره. دا ستا د مینې زور زه شاعر کړی یم دلبره. غزل لیکم په لاس کې مې قلم او کتابچه ده او د کلي له هر کوره بالښتونه ټولومه. احساس صاحب وایي د کلي له هر کوره بالښتونه ټولومه، ګلانو باندې لمانځمه، اشنا مې میلمنه ده او وړې وړې خبرې کړي خارو غوندې غږیږي. مننه وایي وړې وړې خبرې کړي خارو غوندې غږیږي. د شپې د نیمایي برخې بنډار څومره خوږه ده او تسل مې تذکیره کې په ملګرو کې وقار یم. تسل مې تذکیره کې په ملګرو کې وقار یم. په ژبه د صنم مې مشهوره په مزه ده او بالښت لرم د زلفو د یار غېږه کې مې شپه ده. مننه احساس صاحب. یو بل انتخاب وایي په دې هیله چې د لیدونکو د خوښۍ وړ به وګرځي. وایي په وړو وړو خبرو غوسه کېږي. په وړو وړو خبرو غوسه کېږي. بس یو ناڅاپه له ما مرورېږي او څه په وریځو او څه په سترګو لوی کمال کړي. څه په وریځو څه په سترګو لوی کمال کړي چې همزولو ته لاسونو کې غږیږي او د باران په شپه باران باران یادونه. د باران په شپه باران باران یادونه او د باران اوښکې له سترګو مې غورځېږي او خدایه مه راولې داسې شپه په هیڅ چا. خدایه مه راولې داسې شپه په هیڅ چا چې ځورېږي او په ملا کې ملا ماتېږي. او یوه ورځ به د ملا دا اعلان واوري. یوه ورځ به د ملا دا اعلان واوري چې وقار له دنیا دریو کې رخصتیږي. مننه احساس صاحب. یو بل انتخاب می غوره کړی دی په دې هیله چې لیدونکي را سره هستنه شي او غزل د پای تر شیبو را سره واوري او خوښ به مو شي. وایي انتخاب څه داسې ده چې د نیمې شپې غزله څه له درده مې لیکلې. د نیمې شپې غزله. مننه احساس صاحب. وایي د نیمې شپې غزله څه له درده مې لیکلې. قطار د یو په بل پسې مې اوښکې بهېدلې او دا غږ چې مې نن اوري کېناستلی دی صاحبه. دا غږ چې مې نن اوري کېناستلی دی صاحبه. بېګا په شبګیرو کې خپلې اوښکې مې خوړلې او د درد
د سړي کو شور د زړه له زوره یم ویستلی د درد د سړي کو شور د زړه له زوره یم ویستلی د درد غوټۍ په زړه لکه د ستورو پړقېدلې او دې کور او په دې چم کې د مینو قدر نشته دې کور او په دې چم کې د مینو قدر نشته دې کور او د دې چم جونی مین پورې خندلې او وقار د کلی پرېښود اوس په غرونو کې میلمه دی وقار مننه احساس صاحب وي وقار د کلی پرېښود اوس په غرونو کې میلمه دی په یاد دې شي ماښام کې زمزمې درته کولې قطار د یو په بل پسې مې اوښکې بهېدلې احساس صاحب یو بل غزل مې چمتو کړی دی دا تقریبا یو پخوانی غزل مې دی خو داسې ډېر مې خوښېږي مان چې لیدونکو سره به یو ځل بیا دا شریک کړو مهرباني احساس صاحب وایي جامونه دي پیالې څه پاتې کېږي څه ماتېږي جامونه دي پیالې څه پاتې کېږي څه ماتېږي د مینې لیوني پکې د یو بل نظارېږي او څه بل شانتې انداز لري نخرې کوي مسکی شي څه بل شانتې انداز لري نخرې کوي مسکی شي اثر یې په ما کېږي چې د بل سره غږېږي او په فال کې د راتلو ورځ مو څه داسې وټاکلی احساس صاحب وایي په فال کې د راتلو ورځ مو څه داسې وټاکلی کارغه په بلی کیني په سندرو شروع کېږي او تیرو بڼو باندې په زړه یم لګېدلی احساس صاحب وایي تیرو بڼو باندې په زړه یم لګېدلی دا زړه مې په ګوګل کې نن څه بل شانتي خوږېږي او ګیلې مې ورته ډېرې دي ساتلي ورته وایم وقار مې له پنتون نه نن سبا کې رخصتېږي څه بل شانتي انداز لري نخرې کوي مسکی شي اثر یې په ما کېږي چې د بل سره غږېږي احساس صاحب یو بیت او بیا ورپسې یو غزل وایي د دردونو انتها ده او بل زیم د دردونو انتها ده او بل زیم اوس مې مه غږوئ خلکه اوس ښه نه یم غزل څه په دې ډول دی چې سترګې مې درد کوي له درده یې پړسوب کړی دی احساس صاحب که یاد دې شي دغه غزل ما مخکې دغه کې م کړی خو بیا هم یو ځل بیا شریکومه سې سترګې مې درد کوي له درده یې پړسوب کړی دی ما په یو داسې زمانه کې مینتوب کړی دی سترګې مې درد کوي له درده یې پړسوب کړی دی او ما په یو داسې زمانه کې مینتوب کړی دی او که زړه مې پرخي وینې کړي ګناه زما ده که زړه مې پرخي وینې کړي ګناه زما ده او که څه مې کړي دي نو دا مې لیونتوب کړی دی لکه انار به مې د غمه ډک زړګی ګرځاوه په شبګیرو کې مې سنګساره زلمیتوب کړی دی او موږ سادهګانو به پرې زړونه ښه محکم تړلو مننه احساس صاحب وایي موږ سادهګانو به پرې زړونه ښه محکم تړلو خدای شته که موږ سره دې ښکلو سړیتوب کړی دی او چې د وقار مخې ته راشي اوس رومال ونیسي خیر دی که ما او هغې یو ځای ماشومتوب کړی دی ډېر زبردست مننه احساس صاحب په آخره کې په یو ټپه له تاسو خدای پاماني اخلم وایي چې یاري دې نه کوم ډارېږم او د لرې تماشې به دې کومه مننه احساس صاحب ډېره زیاته مننه کور دې ودان تسل وقار صاحب چې زموږ خواته راغللی
کور مو ډېر زیات ودان مهرباني ستاسو او شعرونه هم ډېر خوند وکړ. امید لرم چې د مینوالو به خوښې وړ وګرځي او ډېر وړاندې هم تقریبا 2-3 کاله مخکې هم ستاسو شعرونه ریکارډ کړي وو مینوالو په ښه تعداد یې اورېدلي وو او بیا یې غوښتنه کړې وه چې وقار صاحب به نوي شعرونه د ماښام شور ادبي خپرونې ته وړاندې کوي. له تاسې ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو، له تاسې هم ډېره زیاته مننه چې زموږ خپرونې ګورئ. تر بلې خپرونې چې زه له یو نوي شاعر سره ستاسو په درون استقبال کې حاضرېږم، ما ذاکر الله احساس ته اجازه راکړئ. دغه خپرونه تاسې کولی شئ چې په یوټیوب کې زیډ احساس میډیا له لارې دغه خپرونه وګورئ او په فیسبوک له لارې ذاکر الله احساس انستګرام نه هم اورېدلی شئ. ډېره مننه. مهرباني ستاسو.